دا کتابخانه به مو کله لیدلې وي، د قطار په قطار، المارۍ په المارۍ. دا ټول کتابونه نه ناولونه او نه افسانې دي. دا ټول د دغه یو کتاب د پوهېدو لپاره لیکل شوي. دا ټولې المارۍ د قرآن شریف تشریح او تفاسیرو نه ډکې دي. ځینې یې د صحابه او تابعینو د اقوالو روایتي تفاسیر، ځینې یې د علماو علمي او عقلي تفاسیر، ځینې یې یوازې د قرآن کریم د عربۍ ژبې د فصاحت او بلاغت شرح ده. نورې بیا د نورو ژبو ژباړې او تفاسیر دي. دا په دې معنی ده چې قرآن کریم یوازینی داسې ژور علمي کلام دی چې د انسانانو دا ټول علمي کوښښونه یوازې د دې لپاره شوي چې صرف په معنا ځان پوه کړي. دا ټول علمي زحمتونه یوازې د الله جل جلاله د یوې وحی د پوهېدو لپاره شوي دي. ځکه الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي او که تاسې په دې کار کې شکمن یاست چې دا کتاب چې موږ خپل بنده ته نازل کړی دی دا زموږ دی که نه، نو د هغو غوندې صرف یو صورت راوړئ، خپل ټول هم فکران را وبولئ، یوازې الله پرېږدئ، نور مو چې له هر چا نه زړه وي مرسته وغواړئ. که تاسې رښتیني یاست نو دا کار وکړئ.